السلام علیکم ګران مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوالو، په دې ویډیو کې ما تاسو ته د کرکټ نړۍ نه دوه ډېر زیات مهم خبرونه راوړي دي. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښ شوه نو لاک او چینل مې حتماً درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي کابل ته راستانه سول. وروسته له هغې نه مینوالو چې د افغانستان کرکټ ډلې لوبغاړي د متحده عرب اماراتو په وړاندې 3 ورځو لوبې سیریز پای ته ورسوو، نو ځینې لوبغاړي همدا نن سهار بېرته له دوبۍ څخه کابل ته راستانه سول. مینوال ځینې نور لوبغاړي هغه چې پاکستان په PSL لیګ کې اخیستل سوي ول، هغه بیا له دوبۍ څخه پاکستان لیګ ته لاړل تر څو په هغه لیګ کې خپلې لوبې وکړي. راشد خان به نن په PSL لیګ کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. د افغان کرکټ ډلې پیاوړی لیګ سپینر بالر راشد خان وروسته له هغې نه چې د متحده عرب امارات په وړاندې 3 ورځو لوبې ترسره کړلې، تېره ورځ پاکستان ته لاړه تر څو په PSL یا پاکستان غوره لیګ سیالۍ کې ګډون وکړي. راشد خان په مینوال نن خپله لومړۍ لوبه د کوټې ګلاډیټرز لوبډلې په وړاندې ترسره کړي. بل خوا مینوال په کوټه لوبډله کې هم 2 نور افغان لوبغاړي شتون لري چې یو یې قیس احمد یا بل یې نوین الحق دی. راشد خان مینوال د پاکستان په PSL لیګ کې د لاهور قلندر لوبډلې لخوا نه اخیستل سوی.